یا سړیه یو خبره مې ته کوله. څه خبره دې کوله؟ چې د دې نه کله من خانان وشړلو نو خو ډېر د غریبۍ وخت و. ډېره غریبي وه هغه وخت کې. وایم دا دیره ډېره رنګۍ وه دې کې بلکانو کرکټې کولې ماشومانو. خو ټول خلک اوس دا دی هغه دیرې خو دونه دا ټول هغه دی ټول خلک مړه شو. دا خو ما او تا پاتې یو. دې په توبو توبۍ په یو کار وکړه سړیه. وایم د زوی کره روانې ډېره خوشحاله یم د مړدکۍ به مې وینم. دا میرات مړی لرې که دا د پښتون معاشره ده دلته ټول درانه پښتانه اوسېږي. خو څوک نو دا خو د پنجاب رواج دی. بس دا چې څنګه کور ته لاړو دا به لرې کې دا به هلته لر کړمه خو دا دی ګورې چې بیا به ته پان هم پرېږدې. پان به زه نور نه خورم خو زه به څه کومه چې پان نه خورم. نسوار به کېده. ای شابسې ای سړیه ډېره خوشحاله یم خو دا راته وایي چې زوی به مې څنګه وي. ډېره ګوره دا څونه مزل دې وکړو بس اوس به وي. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. څنګه چل دی خیر دی؟ خیر دی زویه چې روغ صورت د خیره راورسېدو. ډېر اوږد مزل و خو دی دې ګاډي ول د سره خلاص کړي ګاډی به کله داسې ګډو او کله به داسې ګډو سترګې راباندې تورې تورې کېږم دا مازغه مې سې ډقا کوي ډقا. هغه زوی دې مزلمیا شوی دی. یا الله شکر دی خدایه چې وینم لږ ورځونه سړیه. ورځو که نه بس اوس خو کور ته ورځو بازار ته ځم. ښه لاړ شي ځئ. بس ځه مونږ ورځو. بیا راځه سره خیر پرشتې ملګري کړي. همدغه دروازه ده. یا الله توبه توبه. همدا د بیخي اومقه رنګ دی اومقه. سړیه چې زه تا سره واده شوم دا زما د واده دروازه ده. دا ډېره تاریخي دروازه ده. سړیه زړه مو چودړو په دې ګاډو کې. ډېر لرې ځای دی ډېر لرې ځای دی ډېر لرې. ما له خو سمې باقۍ راغلې وې په ګاډي کې خو ستا یاد شي سړیه یم دغه پخوانۍ هدیره ده. دا هدیره خو ډېره اوس دغه شوه آباده شوه ته ګوره څونه خلک پکې مړه شو. دا هدیره خو ډېره آباده شوه. زما دې په توبو توبۍ پخوانه اوس دا مړي ډېر شوي دي. واو سمه ستړې شومه سړې چې لاړم دغه دروازه ده. ای شابسې دا پخوانۍ دروازه ده. یم ستا یاد شي سړیه چې زه تا ته راواده شوم دقه لرګي دروازه ده. همدغه دروازه او یاد دي چې هغه کوی ته چرګه پرېوته چې هغه کوی بېلمازه شو چې بیا بزرګ مولا ویل چې د دې نه به په بوقه باندې پنځه اتیا اووه بوقې راوباسه. هغه هم ترې راویستې که نو چې اوبه هم ترې بوقې خو مې ترې راویستلې خو چې ومې کتل لاندې پکې چرګې وزارې والي امام د روچته کوي. اوس مې یاد شو هغه زما ډېر وخت نه یاد شي. دا ورته وډبه سړی سمه تعجیزه راباندې چې کله ته مې زوی نم داسې راورسېږو ښه همداسې دی. هلکه دروازه کونه کړه. دا خو مې ونه سر وو. ماتي لسته زه ته زوی ته موږ نه خدای دې برباد کړه ته زما ته موږ نه پېژنې خپل کسان له موږ نه پېژنې. وایې مې دا دست کور ته درځو بیا به خبرې کوو. راځه باري سړی خو نه پرېږدم خو راځه. وایم تا ته خو د مې خپل یې خو وایم خدای مې نه غلطي د موږ په ټک کې چې کم دی یا مې تره دی او یا مې کاکا چاچي. نو زه د کاکا یم او دا د کښتۍ چاچي. پوشه ظالم. څنګه چاچي چاچي ښه دی ټیک ده. یا زویه امین سړی راځه یم بختورې د دوا نصیب دې شوی دی. راځه کاکا دې کېنه کښتۍ کښتۍ دا وا کېنه هم ډېرو کړي دو او ګاډو داسې وکړو دو چې په ګاډو کې هم دا زړه دی خولې لره. چاچي خیر خیر دی زویه خو د اتوار ورځ ټول جنجونه و په لار سمبره شو. دا خره تا ته اوس کې ځکه کېناستم چې ما خو د مور بونه نه یم لیدلې او امداد ګل مې تښتېد. زویه ته هم داسې لکه زما سکس وي وخت داسې ساسي چې څوک هم چاته رښتیا نه شي ویلی بالکل ځای ورکېږي. همدا راټوله کاکا دې چې دا راټولې
دا خو زوی د پنجاب رواج دی هلته نو زه خو اټک کې اوسېږم که ها ها ټک کې تا ته خو پته ده که نه ها ویم زه چې تاسو سره لاس وه زه به دا وایم چې ما سره کوي زما خپل سم مضبوطې دي خپې دې مضبوطې دي ګورې سو واو کښته ولې قسم د چترۍ لاس ماته تللی ته خو ډېر کمزوری شوی ځانې مړه تا نه څه جوړ شي دا خو سمې مضبوط دي ویم کاکا زه دا داسې خراب کړم ګنې ته خو د میخې پیمس کومه د میخې پیس کې نو که په پپیو باندې څوک سپینېده که نه نو کټې به تک سپین و او کنه دا خبره خو داسې کار کوو چې چاچي هلته لوښې موښې پراتې دي د چای باندې کوو زه پای پسې ورځم ډډه ووخه زه به ډډه ووم صحیح ده رښتۍ سړی ښه دی دا زموږ خپله وینه ده واه سړی ښه دی پته نشته خزمانې نه ده شوې ځکه چې وایي چې ټاټا شوې که نه او د ارزښت خپل خوندونه خپله ابدا خو پېښور خو پېښور دی که نه ویم ولایت دی خوشحاله یم په خیر مردکیه السلام علیکم څنګه چل دی څنګه چې ته خو ښه یو جوړې ده ولې څه خوشحاله او خاندې خوشحالېږي وی خوشحاله به نه وه دا د ګل خو نو تښتېده خبر خو نه که نه خبر دی ته او ویم زما چاچي او کاکاجي د ټپ نه راغلې ښه په جار د خدای مسلمان دې خو څه توباسي مردکیه ولې دا د مور او پلار وي ته چې ماشوم وي د خپلې ورکړي وي د غریبانانو د خانانو د کلي نه بیا شړلي وو بنده ولې جانه منه چې مخته دوی پته نه ونه راته هغه جاجګون مې ویلې زه چې غټ کړی ما د نبي صلی الله علیه وسلم قدر عزت کوه صحیح ده صحیح ده پسته نه بلال نشي صحیح ده ویمېږه دا چې کار دی که نه بته رضا چې ځایما دومره جوټه کوره راکه که نه نو زه خو رضا یم دغې داجي رضا که داجي او رضا خو به ته رضا که که نه دا چې کار دی که نه ملا طریقه وښایه دا تسبیح دی والي نه ملا څه ورته وایم چې به تا له دم کړي صحیح ده ټیک ده جانم سلام علیکم تھینک یو ویری ویری مچ یا الله چې دا زما څنګه نصیب دی دا عمر زما داسې د خواخي تسخر د خاون په کور کې ځان تیار کړم او ما د پلار په کور کې ځان دونه تیار کړی یا الله ته په ما مهربانه شي چې بس زما د آواز یا الله خیر دا ولې سپي راپسې شوي وه سپی د پسې شوی کو سپي پسې شوی وي سپي راپسې شوي وه وي ته سم ښکلې وي ودرېږه راته ما ورته نه ودرېږم درته بس راغر مې واله دا تا څنګه ځان سینګار کړی دی بیا څه چل دی څنګه ښکارمه ډېره بدرنګه ښکاري سمه بټوې تڼۍ ولې پسې سوځم زه ستا نه زیات ښکلې یم پسه ښکلي ته ځان ته وګوره ما ته وګوره سترګو ته یې ته بیا چې په دیوال کې سوړي دي او د خپلو ته دې وګوره د میا داسې سرونه چغې شروع کړي دي دا ما ته خبرې کوي ته نه ښکلې یې ما ته ډېر ښکلي دي قومې دا راشي زه چای موسکه دنده زه خو ته به لونډ ګرځېدې ولې ما ته دونه جنکۍ خبرې کوي که نه وي موږ سره واده وکړه زه ورته یم زه واده نه کوم دا زه ورکوټ یم یو زه لاړ شه نرشه زه تمبل په شان مخ دې نیولې دي دا لا سمې خبرې کوه ګورې اوس ورته کېړی وباسمه ما ته وباسه کېړی نه وباسم یې دلته دلته یې وباسمه نه کېړی ولې نه که نه کېړی درته وباسمه دلته تا په سمه کې ګورې ښه زه به یې له سمه ووامه ځه که نه چیرې بچیا نه ته راته ووایه که نه داسې ځان دې سینګار کړی دی دونه سینګار نه کوي خدای دې بي خو دا دول تا میک اپ نن څه کړی دی مېمه بابا رشته مې شوې ده چېرته خلک را نه شي څه پته لرلګي چې رشته دې شوې ده که نه چې هلته لاړه شي که نه نو بیا چې ځان باندې څه تپې هغه تپه بیا به وایي چې د پلار په کور کې صدارت نه لګېدو سبا به راته واده نه پس بیا تانې کوي راشه که نه
ما ته چا وې چې تا ورکوه او ته دا کارونه کوې داسې یو ټنګ د نو باسم که لالا چای ختمه شوې وه ته خو زما مشر ورور ما مه وښایه نه نه دا وخم نه په دې ته وګوره په شرمونو شرمول په کور کې څوک دونه میک اپ کوي هغه څه وړو هغه ټول دې ختم کړله وړو لګې اسی وای دروغ وای او تا چې هغه ناشستې الوار وړه هغه په مخمه کلیدو وګوره هغې خوړلې وه پټه پټه ورته ناسته وه ستاسو په شان کلیوال خلکه په دې چې دا څه ته وایي انګلینډ نه راغلي وه کلیواله په انګلینډ لالا دې دې پلار څه خبرې کې تاسو چاته نشي کته خیال دې نه والا السلام علیکم وعلیکم سلام تا اروزه ده مړه په سر نه ګوره ما ته شل ځله ویلي چې تا خپله لور نه در مړه لور نه نیم راغلی سړیه سره راغلی خو دې غم کړی ماله ولې مه شرمېږه بل سړی او ښځه واده کې او کنه دا چې کار دی کنه چې دا تسبیح مې دم کړي دې به د تا دمو وه نو بیا به تاله جنۍ درکوي پرېږده کوم دی نو بس خوب دې کړم مړه نه مې خوب کړی دې دې بې خپله نه مې خوب کړی لالا رانه کړې وه بس اوس به څه پکې مات کړي بیا به باندې تاوان شي دې بې خپله بس لالا ما ده مثلا ویه مثلا هغه نه یارېدې نو اوس ما ویه چاو مړه دا زه خلک خلک وي دا مردګي در حاجي څنګه راضي به که نه ولې خدا تو را ما ثبتو لګې دا به څه وایي هغه ځان نه یارېږي موږ نه نو ځه مړه ځه هسې بېسه خلک وې راضي به که نه لرېږه ښه د دې پښتنو نه چې کټونه او بلغتونه به هر ټیم په کور کې ډېر او پاک پراته وي بیا بیجي نشته خو دې سپي د سره خلاص څه چل وشو زویه مه جاړه بیا ما هم جاړه راځي پیم دا چې کار دی کنه مورې چې یو خفه او بل خوشحاله یم چې تا خفه په څه یې زویه خفه خو په دې باندې یم کنه چې خفګان به درست وکړو کینه پلاره ولې لومبي به ته د خوشحالۍ خبره وکړم د خوشحالۍ خبره وکړه د غمونو خبرې مه کوه دا خوشحاله په دې به کنه تاسو به د دروغ ویلو تا د ما خپل مور او پلار یې موږ ته خو یاره ته موږ خو په وړوکوالي ته ورکړې وې نو په ورکړې ورکړې وې نو هغه غونچه ګل خو په ما څونه ظلمونه وکړل بچې هغه وخت کې ډېره زیاته غریبي وه کښتۍ غریبي وه زویه دې ورکه زما د سینې له مه جاړه زویه ډېر بدرنګه ښکارې دې جلا کې خو ډېر بدرنګه ښکاري دا څه بچا یاره څه درته ووایم نو زویه چې د څه په شان ښکارې زه تا د یو لپاره کوم او کوه ته ډېر وړوکی وې ښه ته ما سینې ته اچولې ته په سوزنۍ کې وې غوا ډېر قهرجن وخت و ښه سړي هېڅ نه شي خانانو به پلي زمیندار ډېره غریبي وه ډېره غریبي وه کښتۍ ډېره غریبي وه خان راللې موږ د هغه خمسیا وو ښه هسې وبخړولو ما ته کور پېرې سلمونه برابرې کول هر ټیم به زما د سړی ورته وایي خدمت لره شو بېګارونه کوم موږ د ډېرې مجبورۍ ناټک ته لاړو ما ورته وویل چې دا سړی به د کور خدمت کوي دا د چا غلام نه دی چې ستا بېګارونه به کوي وایي چې نه کوي کډه واخلې او بس ایسته راته کډه په سر کړه جاربه کنه بېګرمانم جړه راځي به څو رسېدم
تاسو د کاکاجي د مجبورې نه ورکړو ما د مجبورې نه مو ورکړی کاچا اوس داسې کار دی نو په دې باندې دا تصویر هلته یو کس راکړی د ما ته هغه جنۍ سره لانجه روانه ده وي په دې باندې خر داسې ووښي او وي دم بچي نو هغه زه ورته کولم او داسې کار وکړې ته په دې درګه لاړ شې د جنۍ دا نېټه رانه کېرې دا به کېږو که نه او دا له بل زه داسې جنۍ کوم چې نور په چینارونو سم نور په چینارونو نه بېوې چې ته لاړه چې او په خپله به ویني زرکې نوم دی پریسیا زرکه ده زما زوی ستا انتخاب په انشاءالله غلط نه وي بالکل خو ټیک دی همدا څه کار دی دا دې بس ته نور هم بچه مو دا لنګ بنګ لکه چې اجینې کړی راشي او ور به شو دا به لرکو که وسه دا لکه چې زه به او زه به داسې با چکر وم ښه ورشه زویه صحیح ده صحیح ده زره مشي بېبې دا تسبیح وایه هسې کار ونه کړو بس ته به اوس کار کې دا به ته اړې ښه الله دې لوی سړی که زویه یا الله دغه یو ډکی دې راله راکړی و خو غریبۍ او وخت داسې سپېړ ووهلم چې د خپل زوی سنبالی هم اسانه و د خپل زوی سنبالی نه و دا بیا ولې بیا خو نه پرچي کې بیا څه چل شوی یا سړیه زه نه پوهېږم چې زه د خوشحالۍ نه وژاړم که د خفګان نه بس تاسو ته یار دا جړه بس ته پرېږدئ نوره زه د دې لږ غم کوم چې په دې جرګه باندې ورشو چې دا مالک له به دا کور ودان کړو ای شابسې او موږ به د کومې کور همداسې سر په ټکرې ګرځو صحیح خبره دې وکړله زویه کښتۍ ځان تیاروه د دې لږ دا غم کول غواړي بس زه ورځم او په ساده راله موسیله د هغوی کره ورځو اوځي ځو د کمر دا وکړم د دې خانې په موږ ټوله زندګي دارې وړه کړې وه نه بس دی هغه دغه اوس هم زوی د خیره زلمې دی اوس به ورته موږ خبره الله ګټه کوي جاړه موسه سبحان الله خدایه او راځه چې ورشو هله سړیه دې جرګه باندې ورشو دا خو بس